ډیر سرکړي مواد چې تیار په بازار کې خرڅيږي ډیر شتون لري، همدغه مواد دوی خوري او دغه دردونه منځته راځي. همدارنګه ډیر اندازه خوراک د دې لامل کیږي چې تاسو خپل صحت ته زیان یا روغتیا ته زیان ورسوي. د مخارشو خوراکي موادو خوراک تاسو ته ډیر زیان رسوي، لکه دغه مخارش خوراکي مواد لکه چې په بازار کې ډیر موجود دي نن سبا او خلکو ته په هر ځای کې رسیږي. دغه مواد لکه د جوسانو خوراک دی، همدارنګه پیپسي، کوکا کولا، فانتا، همدارنګه د سرکې مرکبات چې همدا بیلابیل اچارونه په بازار کې موجود دي، همدارنګه د الکول او هغه مواد چې تاسو ته زیان رسوي، تاسو باید ډیر ورته پاملرنه وکړئ. یو لړ رواني فشارونه هم کېدای شي چې د معدې د زیات افرازاتو سبب وګرځي چې دې ته باید زموږ او تاسو دوستان او انډیوالان ورونه دوستان ټول ډیره پاملرنه وکړي چې رواني فشارونه او تشویشونه ډیر زیات د دې لامل ګرځي چې معده کې دغه نظم ګډوډ کی او افراز زیات کی چې تیزابونه زیاتیږي. همدارنګه ډیر هیوادوال دې ته لیواله دي چې ډیر توند یا ډیر ترخه لکه د مرچو ډک خوراکونه وخوري، چې په دې لړ کې هغه کسان چې دغه خوراکونه کوي دوی سره ډیر زیات افرازات د معدې موجودي او دلته تیزابونه ډیر افرازيږي چې د دې لامل ګرځي چې دردونه ورته پیدا شي. همدارنګه ډیر خلک په همدغه ډول ډیر چکنیان مصرفوي، خصوصا د روژې پر مهال یا هغه کسان چې روژې نیسي. همدارنګه کېدای شي دوی ته دغه تکلیفونه منځته راشي. د بل یو لامل بل هم کېدای شي چې د معدې د دردونو سبب وګرځي چې هغه په ډیر عمر کسانو کې لکه هغه کسان چې د 50 څخه عمر اوښتي یا د 80 او 80 کلونو په عمر کې په دوی کې د معدې د اسیدونو د لږ افراز د کبله دغه ناروغي منځته راځي چې دې ته باید هیوادوال ډیر پاملرنه وکړي چې په تیره بیا هغه ډاکټران چې په سیمه ییزو برخو کې کار کوي، هغه ناروغان چې د ډیر عمر خاوندان دي او د هغوی معده د ډیر کارکړنې له کبله او د ډیر عمر تیرېدو په اثر د دوی دغه مخاطي غشا یا هغه طبقه چې دغه تیزاب افرازي د هضم دپاره نو دغه د منځ کله چې دا له منځه لاړه نو کېدای شي چې دغه کسانو کې یو لړ دردونه محسوس شي چې دغه د دې لامل ګرځي چې دوی ته د معدې تکلیف پیدا کړي. همدارنګه کېدای شي چې دغه ناروغي د یو لړ نور څرګندونو په څیر لکه کېدای شي چې وروسته د ډوډۍ خوراک نه دغه ناروغي منځته راشي. په هغه کسانو کې چې وروسته د ډوډۍ خوراک نه منځته راځي دغه د معدې تکلیفونه کېدای شي چې د معدې د هادو التهاباتو د کبله وي چې ډېر مهال دغه ډېرې توجه او پاملرنې ته ضرورت لري چې باید خلکو ته پاملرنه وکړي. یوه اړیکه راغلې ده او به غواړو چې دغه اړیکه واخلو. مهرباني وکړئ وروره. السلام علیکم ډاکټر. سلام علیکم. شکر الحمدلله. تاسو ښه یاستئ؟ ډاکټر الله خبرې کوم قرغې ولسوالۍ نه لغمان نه. مهرباني. ډاکټر زه معدې تکلیف لرم، عمر مې هم کم دی، 20 کاله دی او نور معده مې نه خوږېږي، خو صرف سر مې هر ټیم درد کوي. بعضې وخت داسې درد کوي چې بیخي ته مې لار نشم کتلی. لار نشي کوي. سر دې ډېر درد کوي؟ فشار دې څنګه دی؟ درد کوي. فشار دې څنګه دی وروره؟ فشار مې صحیح چې ډاکټر ته لاړ شم فشار مې وګوري صحیح. عمر دې څومره دی؟ عمر مې 21 کاله 22 کاله دی. نو ته څنګه پوه شوې چې ستا معده درد کوي؟ خو چې ډاکټر ته ورشم چې سر درد ورته ووایم هغه مې وګوري
وینه معاینه کوم ملاریا بل هیڅ تکلیف نه وي دا د معدې تکلیف. ښه نو کله چې ته ډوډۍ خورې یا خوراک کوې دا دې پورې تړاو لري؟ نه چې کله یو ټیم یو شی وخورم زه چې زه دا شی مې نه خور سر به مې درد نه کوي هغې ورځ باندې بیا درد کوي بله ورځ چې بیا هغه وخورم هغې ورځ باندې مې سر ښه وي. ښه نو دواګانې چې خورې بیا ښې ورسره؟ نه دوا چې کله وخورم هم نه یم ښه هغه ټیم باندې نه ښه کېږي وروسته بیا ډېر وروسته. ښه تاسو کولی شئ چې دا خپرونه تعقیب کړئ تاسو ته به خپل ځوابونه میلاو شي صحیح دی؟ مهرباني. ښه لکه چې دغه ورور پوښتنه وکړه دا مونږ د معدې د عواملو په باره کې چې څه کوم دردونه منځته راوړي او د څه له کبله منځته راځي په همدې باره کې مونږ خبرې کوو. هیله ده چې دا ورور ورته غوږ کېږدي او خپل ځوابونه به انشاءالله چې ترلاسه کړي. لکه مو چې وویل چې د معدې التهابونه د معدې د التهاباتو د کبله وي چې دغه التهابونه کېدای شي د خوراکي موادو له کبله او یا هم هغه مواد چې په معده کې افراز د اسیدو زیاتوي د هغې د کبله منځته راشي چې دغه حالت کېدای شي چې دا یو لړ تخریشونه یا هم یوازې تیزاب زیاتي. بله اړیکه ده کوشش وکړو چې دغه واخلو. مهرباني وروره. السلام علیکم. سلام علیکم ستړي مه شئ. رشید الله یم د کونړ ولایت څخه. د کوم ولایت څخه؟ د کونړ ولایت څخه د خاص کونړ ولسوالۍ نه. خاص کونړ څخه. مهرباني وروره. زه یو وخت مې ټکر کړی و په ټکر کې مې د ملا تکلیف پیدا کړو او کله چې مې د ملا تکلیف علاج وکړو د هغې نه مې د معدې تکلیف واخیستو نو اوس اشتها مې صحیح نه راځي او په هغې بعضې وخت کې مې په معده باندې یو درد هم راځي معدې تیزاب مې هم ډېر وي او ګیس هم د معدې زیات وي. د ملا تکلیفونه دي څه رقم د ملا تکلیفونه دي اوس ښه دي؟ نه تر زما ملا بېځای شوی اوس مې یو دوه مورۍ بېځای دي او ډېر علاج مې ورته وکړو یو قالب یې راته راکړو چې هغه قالب هم صحیح کار ونه کړو یو درې مهرې اوس هم بېځای دي لا بېځای شوې نه ده خو د معدې تکلیف مې ورسره اضافه واخیست. ښه مننه انشاءالله تاسو ته به معلومات درکړو. ښه ورځ ولرئ. مهرباني مننه ډېره زیات. لکه چې دغه ورور د معدې د تکلیف د کبله چې دوی سره د تردید وروسته یا د ضربې خوړلو وروسته دغه ورور په اوږدمهالې موده کې دی په بستر کې پروت او خپله دغه ضربه یا هغه ټکان یا هغه زور چې د ټکر د کبله پیدا کیږي نو یو ناروغ د اوږدې مودې لپاره په بستر کې پاتې کیږي. په دغه ډول ناروغانو کې فشار د دوی تغییر کوي همدارنګه د معدې افرازات زیاتیږي او د دوی رواني فشار له کبله کېدای شي چې دغه چې 80% یا 80 سلنه په ناروغانو کې د سټرس یا د فشار د کبله د معدې ناروغۍ پیدا کیږي چې دغه ورور هم د همدې کبله په دې ناروغۍ اخته شوی دی چې د خامخا د ګرځېدو ستونزه لري همدارنګه د اړیکو ستونزه لري همدارنګه د ورور د ډیر خواخوږي ته ضرورت لري چې د سره ډیره خواخوږي وشي همدارنګه یو له دواګانې یا درمل چې په بازار کې پیدا کیږي چې سوا د دې نه چې هغه د معدې د تکلیف دغه اسیدي افراز کموي نو کېدای شي دې ورور ته هغه درمل چې دغه رواني یا روحي
یا هم هغه دماغي ستونزه چې پیدا ده د هغې درملنه هم وشي. دا ورور په کونړ ولایت کې دی، کېدای شي چې د یو اعصابو او رواني ډاکټر نه هم یو مشوره واخلي تر څو چې د ده ستونزه د نږدې ځنې حل شي. همدارنګه په خپل خوراکي نظام کې دی باید لږ اندازه کنټرول وکاندي چې هغه مواد چې دی ورسره په خوراک کې ستونزه لري نو هغه نه باید چې ترې ګټه واخلي او یا یې وخوري. نو همدارنګه هغه درمل چې ده ته ورکول کېږي هغه باید په منظم ډول وخوري او ترې ګټه واخلي. او کېدای شي چې د معدې تکلیفونه داسې نه وي چې هغه د ډېرې مودې دپاره پاتې شي. همدارنګه کولی شي چې د درملنې وروسته یو عادي رژیم ته یو څوک وګرځي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو د دې ورور ته مې مشوره دا ده چې اول خپل هغه اړوند معاینې یا کتنې چې ورته ضروري دي د معدې یو لاملونه چې موږ په هغه باندې راځو غږیږو نو هغه باید تکمیل کړي او تر څو هغه لاملونه پیدا شي او درملنه ورته ترسره شي. موږ